بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو آئی ایم ایس لرنرز د خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور اردو جماعت دوم د دویم کلاس سیکنڈ کلاس سٹوڈنٹانو السلام علیکم. ٹیسٹ ایڈیشن نصاب 2020 کے مطابق د دویم کلاس ماشومانو سٹوڈنٹانو مونږ بیا تاسو ته د اردو په کلاس کې حاضر یو. بدی بک کی مونږه درې سبقه تاسو له درکړیو. راځي نن سبق نمبر 4 تاسو له درکو. مخکې وړاندې دا بک بوزو راځي چې سٹارټ واخلو. مونږه بدی کې صدري سبقونه ویلو. پیج نمبر 22 او سبق نمبر 4 د داغي نوم راځي بانو کا توتا. مین بانو دا یو جنۍ دا او توتا توتی تا پیرټ چورته وي. هغه سره یو توتی دی صحیح ده. هغه ساتلې دی. مین ډیر خسته خبرې کوي، ډیر خسته رنگ دی او چې کله هغه په پنجره کې بند کړي وي، چې کله کور ته څوک ملمانه راشي یا څوک راشي نو دا ورته لومبه سکه سلام کوي، بیا ولا جواب ور کوي. دین علاوه ته چې ورته تاسو کې د یو سیس داغي جواب هم در کوي. نو دا بدی سبق کې بدغه خبرې کو. راځي چې سٹارټ واخلو. ګوره حاصلات تعلیم دا اسٹوڈنٹس هغوی دی دا ریډ کی. لومبه راځي سوچے اور بتائے. سوچو کوي او موږ ته وایي سوئی پالتو جانور کیسے کہتے ہیں، مثالیں دے. پالتو جانور وای څه ته وای او داغي مثال اگزامپل موږ لرا کوي. نو یاد ساتئ چې پالتو جانور هغه جانور ته وای چې کوم موږ په کورونو کې ساتو. صحیح ده. هغه جانور ته بسوي پالتو جانور. مثالونه یې دي لکه فار ایگزامپل مرغی. صحیح ده. دین علاوه ګوړه، بکری او گائے، بینس ایٹسٹرا هر څه لیکل شي. دی زناورو ته بسوي پالتو جانور. بلی هم پکې لیکل شي. دویم بیا وای توتا کس رنگ کا ہوتا ہے. وای توتی چې دی داغه څنګه رنگ وي، داغه رنگ څنګه وي. نو توتی چې دی داغه رنگ وي سبز. صحیح ده. د توتی د پیرټ سبز رنگ، گرین شین رنگ وي. دا د دې جواب شو. نیکسٹ راځي کہ آپ جانتے ہیں آیا تاسو ته پتہ شتا طوطے انسانوں کی نقل اتار سکتے ہیں، انہیں بات کرنا سکھایا جائے تو وہ بات بھی کر سکتے ہیں. آیا وای تاسو ته پتہ شتا چې کوم توتیان دی خلک کورونو کې ساتي هغه د انسانانو نقل هم کوي. مين هغه انسان په شان خبري کوي. کو آیا دته خبري او خودل شي نو دا خبري بالکل د انسان په شان جواب ور کوي، د انسان په شان خبري کوي. کو آیا دته اول او خودل شي. صحیح ده. راځو نیکسٹ پیج تا. پیج نمبر 23 تا بدی باندې دغه سبق موجود دی بانو کا توتا. لومبه بدی کې راځي چې تلفظ کې د دې تلفظ از د کول دی. تلفظ مین پروناونسیشن چې دا به تاسو څنګه پروناونس کوئ. لومبه راځي ګوره ټه دا د توتی आवाज دی. صحیح ده کنه. چونچ څه ته وای. چونچ دغه توتی مخو کې ته چونچ وای دا راتاو شي وی چی. مټکا څه ته وای. ګماکر د سی تاویدل دی ته وای مټکا. دینه علاوه بلی څه ته وای. اچھی. رونق څه ته وای. چہل پہل. صحیح ده. دی ته رونق وای. او پټی یادای. سبق سٹارٹ کو. گورا ٹے ذرا سننا یہ کس کی آواز ہے. وای ٹے دا د توتی आवाज دی کنه. تاسو وای دا لګوري چې دا د څه आवाज دی. آہا یہ تو بانو کا طوطا ہے. وای آہا نو آہا دلته سمانی ول کوي تعریفی کلمه. مین دغه د بانو چې کوم توتی دی پیرټ ته هغه تعریف کوي. صحیح ده. تعریفی کلمه دا آہا. دا خود بانو توتی دی. کتنا پیارا اور خوبصورت ہے یہ طوطا. سمر خستہ و خوبصورت ہے دا طوطا. ہرا رنگ ہے، گول آنکھیں. ہرا مین سبز رنگ ہے اور گول خستہ گول سترگی دی. چونچ آگے سے مڑی ہوئی اور دم لمبی. او چونچ د مخوگا د مخ کې نداسي مړی ہوئی د سره تاو شوی غوندې داسې. صحیح ده. اور دم لمبی او دم ستوي لکۍ داسي وګدا دا غټه ده. صحیح ده کنه. گلے میں سیاہ پٹی بنی ہوئی ہے او په مړی کې سیاہ پٹی د ستور پټی شان جوړوي. صحیح ده کنه. تور رنگ کی لگتا ہے مالا پہن رکھی ہے. دا ښکاری لکه مالای اچول د مین لکه تور داسي او رنگ تور داسي پټی اچول د داسي شوکیږي. پکچر کې ګورئ دا هغه توتی دی ټیبل باندې موجود دی. دغه گرین هرا رنگ دی، خسته گول سترګې دي او چون چې داسې راتاو شوی دی او لکۍ داسې لمبي ده اوږده ده. صحیح ده کنه. او سیاه پټی دغلته دی گردن کې د مړی کې ښکاری. مین دغه کلر دی. پټی مټی نه ده. دغه کلر دی خو داسې شوکیږي چې یو پټی ده هغې ته وایي مالا پہن کر رکھا ہے. مالا. بیا راځي ګوره ټهره اور بتائے. لږ ساعت ودرېږئ او موږ ته ووایئ
سو آئی توتے کے گلے میں مالا کس چیز کو کہا گیا ہے د توتی په مری کې چې دا مالا وي دا کم سی زیاده ای صحیح ده کنه سی یاد کړی دی نو توتے کے گلے میں جو سیاہ پٹی بنی ہوئی ہے اس کو مالا کہا گیا ہے د توتی په مری کې چې دا تور پټی جوړه شوی دا دې ته مالا وي دا د دې انسر شو ٹھیک شو راځو نیکسٹ پیج دا پیج نمبر 23 بدے کی بیا نیکسٹ گورا بانو کا توتا میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے د بانو چې کم توتی دے خستا خوگی خوگی خبری کوي میٹھی میٹھی مین خستا خستا خوگی خوگی کوئی گھر میں داخل ہو تو سلام کرتا ہے کو چریسو کورت داخل شی نو سکی سلام کوي ورتا باہر جائے تو خدا حافظ کہتا ہے او کسوک باہر زی نو سوی ورتا خدا حافظ اللہ حافظ ورتا وئی صحیح دا بانو پوچھتی ہے توتے میاں آم کاؤ گے چکلا بانو تے تپوس کئی چی توتے میاں آم خوری صحیح دا کنا مینگو خوری نو توتا جواب دیتا ہے جی ہاں توتی والا پیرٹ والا جواب ورکی چی جی ہاں بانو اسے آم دیتی ہے او بانو چی دا حغلا آم ورکی توتا آنکھیں مٹکا کر کہتا ہے شکریہ او توتی خپل سترګې داسې تاو راتاو کی مٹکا کر مین گما کر صحیح ده کنه د دې معنی تاسو لیکلی شي گما کر سترګې تاو راتاو کی او ورته وایي چې شکریہ مننه بانو کہتی ہے خیر ہو بانو ورته بیا وایي چې خیر دی صحیح ده توتا بھی کہتا ہے خیر ہو هغه بیا وایي چې خیر ہو خیر دی وی صحیح ده کنه توتے میاں کی باتیں سب کو بلی لگتی ہے او د توتی میاں چې کم خبرې دي هغه ټول ته ډېرې خسته لګي خپي لګي بلی مین اچھی لگتی ہے سب اس سے پیار کرتے ہیں او ټول هغه سره توتی سره پیار کوي اس کا خیال رکھتے ہیں دغه خیال ساتي توتے میاں کے دم سے گھر میں رونق ہے او د توتی دغه توتی په وجه باندې ټول کور کې رونق ته د دم ستوي کی وجہ سے صحیح ده ٹہرے اور بتائے کوشچن کے بانو کے گھر میں رونق کیوں ہے د بانو پکور کی رونق والی دے جواب لکھل شي بانو کے گھر میں توتا میاں کے دم سے رونق ہے د بانو پکور کی چې دا کم رونق ته دا چا په وجه ده د توتی په وجه ده ٹھیک شو پکچر کیو ګوري دا بانو دا داغي توتی ده پیرٹ چې ورته ویل شي نیکسٹ راځي ہم نے سیکھا موږ صحیح ذکرل بدی سبق کې توتا خوبصورت پالتو پرنده ہے و توتی چې دی دا یو خوبصورت پالتو پرنده ده پالتو می درته ویل چې هغه زناور هغه انیملز چې کوم په کورونو کې ساتو صحیح ده نو دا یو خسته پالتو پرنده ده بل وی پالتو جانور پالتو جانوروں اور پرندوں کا خیال رکھنا چاہیے ہم لوگ پکار دی چې کم پالتو جانور دی داغوی خیال ساتو داغوی صحت خیال ساتو داغوی د خوراک خیال ساتو ٹھیک شو راځو نیکسٹ پیج تا پیج نمبر 25 اور پسې نیکسٹ راځي مشق سبق مونږ تاسو ویلی اوس دغه سبق ایکسرسایز د مشق راځي چې دا هم تاسو لدر کو بدی ویڈیو کې لومبه راځي نئے الفاظ وې سنوي الفاظ از د کوي دی ہوئے الفاظ کے معنی سمجھے الفاظ را کړی د دې معنی باندې ځان پوي کی زبانی ٹھیک شو الفاظ معنی آہا ستوئی تعریف کے موقع پر بولتے ہیں خلق د تعریف په موقع کې دا خلق وای آها خیالم دی لکه د عجیبه غوندي یا شی سوینی کنه نو تعریف د سحران کون سیزوینی نو تعریف چې داغه کوي هغه آها صحیح ده خیر سلامتی بہتری بل راځي بلی ستوي اچھی کے دم سے کی وجہ سے د چا په وجہ هغه تسوي کې دم سے نیکسٹ راځي آپ نے کیا سمجھا تاسو صحیح ذکرل بدی کې مونږ بدی کې ذکرل چې د پالتو جانور خیال ساتل پکار دي دغه صحت خوراک د هر څه خیال ساتل پکار دي او هغه سره خسته مینه محبت سره پیش راتل پکار دي صحیح ده به راځي نیکسٹ دویم نمبر درست جواب کے سامنے ٹک لگائے چې کوم درست جوابات کې هغه مخه تاسو ټک کو لګوي نو تاسو سبق ویلی هغه مطابق ایکسرسایز دے تاسو به اوس دا حل کوي لومبه راځي توتے کی आवाज ہے د توتی کوم आवाज دے ټټه ټرا ټرا کای نو مونږ ویلی په سٹارټینګ کې چې د توتی आवाज دے ټټه دا د توتی आवाज دے دلته بټه کو لګوي سیکنڈ نمبر بانو کے توتے کا رنگ ہے د بانو چې کوم توتی دے دا کم رنگ دے پیلا نیلا سبز لال مونږ ویلی چې دا ہرا رنگ دے نو ہرا مین سبز رنگ دے ٹھیک شو نیکسٹ راځي توتے کی سیاہ پٹی بنی ہوئی ہے د توتی چې کوم سیاہ تور پټی دا جوړه دا گردن پر پاو پر سر پر پرو پر توتی هغه تور پټی په کم ځای باندې جوړه په گردن په مری کې جوړه وا نو گردن پر بولی کوي راځو دامو شو نیکسٹ پیج راځو پیج نمبر 26 نیکسٹ کوېسچن دریم نمبر دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھے سوالات را کړی دي د دې جوابات وي تاسو ولیکئ لومبه کوېسچن راځي الف بانو کے طوطے کی شکل اور صورت کیسی ہے د بانو د توتی شکل او صورت څنګه دی صحیح ده نو د دې جواب به ولیکئ دلته چې جواب نمبر 1 بانو کے طوطے کی آنکھیں گول گول ہے
چونچ آگے سے مڑی ہوئی ہے اور دم لمبی ہے. چونچ آگے سے مڑی ہوئی ہے اور دم لمبی ہے. ټیک شو. دا د دې جواب شو. د بانو چې کوم توتی دی دا هغه سترګې ښایسته ګول ګول دي او چونچ هغه مخوکه هغې ګول داسې راتاوه شوې ده او لکۍ لمبی ده اوږده ده. صحیح شو. دویم سوال راځي بانو کا طوطا کب سلام کرتا ہے. د بانو طوطي کله سلام کوي. جواب به ولیکئ. جواب نمبر 2 کوئی گھر میں داخل ہو تو بانو کا طوطا سلام کرتا ہے. دا د دې جواب شو چې کله څوک کور ته داخل شي نو د بانو چې کوم طوطي دی هغه ورته سلام وکړي. نیکسٹ سوال راځي طوطے کی وجہ سے گھر میں کیوں رونق ہے. جواب به ولیکئ. دریم نمبر وایي د طوطي په وجہ په کور کې ولې رونق دی. نو ویې ولیکئ طوطا میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے. اس لیے طوطے کی وجہ سے گھر میں رونق ہے. دا د دې جواب شو. طوطي چې دی هغه ښایسته خوږې خوږې خبرې کوي د دې په وجه په کور کې رونق دی. دال نمبر سوال دی ہم پالتو جانوروں کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں. کوئی سی دو باتیں لکھے. موږ د پالتو ځناورانو خیال څنګه ساتل پکار دی موږ له او دغه شان یو دوه خبرې ولیکئ. جواب ولیکئ. جواب نمبر 4 ہمیں چاہیے کہ انہیں وقت پر کھانا دے اور ان کی صفائی کا خیال رکھے. ٹھیک شو. موږ لا پکار دي چې موږ اغویلا په خپل ټایم باندې خپل خوراک ورکو اور اس کی صفائی کا خیال رکھے او دغه صفائی خیال وساتو. دا د دې جوابات شو. دا مو شو. راځو نیکسٹ پیج تا. پیج نمبر 27 بل کوشچن وہی مل کر کرے بات ایوزے شی خبر ہو گئی. 4 نمبر گروپ بنا کر اپنے استاد کی مدد سے دی ہوئی تصویروں پر کہانی بنائی. گروپ جوړ کړي د خپل استاد په هیلپ سره دغه تصویران راکړي دي نو یو کہانی جوړه کوي. ګوره فرست دا بیا دا تر 4 5 6 دی نو تاسو یو سټوري جوړه کوي. نو دا مونږ تاسو ته دلته په کاپي کې لیکلې دی یو سټوري فارم دی. راځي چې تاسو له درکو. ها دلته کته شي ګوره دا مونږ چې کوم لیکچر شروع کړی دی د کلاس دویم دی نو کلاس سیکنډ اردو بک دی او سبق نمبر 4 دی مل کر کرے بات. سوال نمبر 4 دی چې گروپ جوړ کړي او دغه تصویرانو نه کہانی جوړه کړي. نو ګوره کہانی مونږ جوړه کړی دا چې ماریا نے ایک زخمی پرندہ دیکھا اس کے پر سے خون بہ رہا تھا. ماریا مطلب بازار ته روانه و او هغه په لار کې د بوټي سره یو زخمی پرنده ولیدله او دغه د پرنا د وزرونه وینه روانه و. او پرندے کو گھر لے آئی او هغه پرنده کور ته راوړله. صحیح ده. اس کے ابا جان نے پرندے کو مرهم پټی کې او دغه چې کوم پلار ابا جانو هغه د پرندې مرهم پټی وکړه. مين س دوی پی ولګولا هغه کمزې زخمی. ماریا نے اسے کھانا کھلایا او ماریا هغه لا خپل خوراک ورکو. جب پرندہ ٹھیک ہو گیا تو ماریا نے اسے اڑا دیا. چې کله پرندہ ٹھیک شو هغه زخمی خشو نو ماریا هغه بیا آزاد کړه والو زولا. ٹھیک شو. دا د دې هغه کہانی وا. نو اوس تاسو دې پکچر کې وګورئ. ګوره ماریا د شان او پلاری بازار ته روان دي. مين سیر لراوتی دي او دلته د بوټي سره ما پرنده ولیدا په فرست پکچر کې. بیا وګورئ داغي په وزرونه وینه روانه ده. دی بل پکچر کې وګورئ ماریا هغه اوچت کړه. سیدا خپل کور ته ګوره پلار دلته راوستل هغه مرهم پټي وکړه. بیا ماریا هغه له خوراک ورکو دانا ورته واچولا او بیا چې کله ټیک شونه بیا هغه آزاد کړه خوشی کړه. ټیک ده کنه. نو ګوره دا د کہانی و موږ د پکچرونه جوړ کړه. تاسو به هم داسي دا سیس دا به جوړوي. صحیح ده کنه. دغه پکچر ته خیال کوئ نو تاسو ته اکثر داسي اکټیویټي مخه تراشي نو بیا ورته حیران وي چې دې سره به وسکو. نو دغه شان یو خسته کہانی به جوړوي. راځو نیکسٹ پیج تا. پیج نمبر 28 تا. بل راضی لفظوں کا کیل د لفظوں کیل نے 5 نمبر دی ہوئی الفاظ غور سے سنے اور مثال کے مطابق انہیں ارکان میں توڑ لے.
صحیح ده. الفاظ غور سره واوري او مثال مطابق تاسو د ارکان دالتای امین او کلاو خو واضح مات کی خپل ځای کې ولیکي. مثال راکړي دروازه، نو دروازه ګوره لکه نارمل د مونږ انګلیش کې وایو چې سیلیبل ورډ، صحیح ده کنه، ارکان والا دي ته سیلیبل ورډ هم ویل شي. دروازه ګوره دروازه درې ورډونه دي بده کې، صحیح ده. دا شان کوتا تاسو لیکلی شي ګوره کاپ ته ټیک شو، تی ده او بیا م تی ده او بیا الف ته، صحیح ده. لکه تاسو یاد ساتئ چې کله دلته شد راشي په یو ټکی باندې دا موږ دلته دوه ځل لیکو، نو دا سیلیبل ورډ دی، صحیح ده کنه. دین علاوه پاکستانی دا به څنګه لیکي ګوره پا پیاله پا ټیک شو، یو پکې دا دی. دین علاوه بل پکې سری کیس او بل پکې دی تا او بل پکې دی نی، نو دا پاکستانی ټیک شو. مالک نو مو بلی کوي ما او لام کاف مالک، صحیح ده کنه، دا سیلیبل ورډ دی. همسایا هم بولی کوي ګوره هم سا یا ٹھیک شو. دا د شان مونږه ارینج کړل. نیکسٹ راځي قواعد سی کې وای قواعد ازدا کوي. قواعد راکڑی دی مثال کے مطابق بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کر جملے دوبارہ لکھے. مثال مطابق چې کم بے ترتیب الفاظ دی وای تاسو ترتیب کی کوي او لاندې ولي کوي. ګوره دا بے ترتیب الفاظ دی او جملې دلته ولي کوي. پہلے مثال راکړی دی ہے یہ پول سفید، یہ سفید پول ہے. امدا جملې ارینج کړی دي، نو ګوره دینه صحیح جمله جوړه شو. دا بے ترتیب دی ها. اوس برازو دا بم کو ہے پڑھا میں سبق نے، دا به څنګه ولي کوي؟ دا به ترتیب کی کوي چې میں نے سبق پڑھا ہے ٹھیک شو. لاسٹ کے بعد ختم ہو لگوئی. نے احمد رکھی پال بکری، دابم ترتیب بھی کئی احمد نے بکری پال رکھی ہے. احمد نے بکری پال رکھی ہے، دادی جواب شو. بیا سرا جی تے خاموش لڑکے سب، صحیح نا. دا ترتیب کے کئی سب لڑکے خاموش تھے، سب لڑکے خاموش تھے، دادا دی جواب شو. نیکسٹ راضی عام لڑکیاں رہی ہے کا، دابا رینج کے کئی لڑکیاں عام کا رہی ہے، لڑکیاں عام کا رہی ہے، دادا دی جواب شو. ترتیب کی شو. رازو نیکسٹ پیج تھا پیج نمبر 29. 7 نمبر کوشچن دے دیے ہوئے جملوں کو درج ذیل الفاظ کی مدد سے سوالیہ جملوں میں تبدیل کرے. جملے راکڑی دی درج ذیل الفاظ سرا سوالیہ جملوں کی تاسو سکے کنورٹ کی تبدیلی کئی. لکا گورا کب، کیسے، کہا، کون، کیوں، دا بپکی تاسو استعمال کئی. مثال راکڑے دے بچے کراچی جا رہے ہیں. مثال سوئی بچے کہاں جا رہے ہیں، دوی پکی کہا استعمال کرے دے. اس دا سلور جملی دی مونگ بپکی دا سلور ٹکی دا الفاظ بپکی یوز کو. لنبے رازی وہ میری امی ہے، نو دا بچے کل سوالیت آڑو سنگ برازی چی وہ کون ہے. اور لاسٹ کے بعد سوال نشان ہو نو کون پکې مونږ یوز کړو. بیا راځي علی ریل گاڑی پر لاہور گیا. دا چې سوالیات اړو څنګه بلیکو علی کیسے لاہور گیا. لاسٹ کے بعد کوسچن مارک اچوي ګوره کیسے هم پکې یوز شو. بیا وای ہم کشمیر سیر کے لیے جائیں گے، صحیح ده. دا سوالیات کنورٹ کوئی ہم کہاں سیر کے لیے جائیں گے. کوسچن مارک باچے کا ہم پکی یوز شو. اور لاسٹ ون دے فاطمہ کل اسکول گئی. دا بس سوالیہ کی استعمال کے چھ فاطمہ کب اسکول گئی. ٹھیک شو. نو کب ہم پکی یوز شو. نیکسٹ راضی پڑھیے 8 نمبر دی ہوئی عبارت پڑھے اور آخر میں سوال کا جواب زبانی دے. عبارت تاسو ہوئے اور آخر کی بیا سوالوں نے جواب منگل راکی زبانی. تفریح کی گھنٹی بجی، بچے اپنے کمروں سے نکلے اور کھیل کے میدان میں جا کر کھیلنے لگے. کھیل کے دوران میں اچانک ایک بچہ بھاگتے ہوئے گر گیا، اس کی ٹانگ پر چوٹ لگ گئی. بچوں نے استانی جی کو بتا دیا. استانی جی فوراً آئی، انہوں نے روئی کی مدد سے بچے کا زخم صاف کیا، دوا لگائی اور پٹی کر دی. صحیح ده. دا شان یو شارټ عبارت راکړی د چې تفریح کله ټلې وال شو، بل بجاو شو، ماشومان د کمرونو راوتلو، د کیل میدان طرف ته منډه شروع کړي. او د کیل دوران کې اچانک یو ماشوم را پریوتو، منډه والي نو هغه را پریوتو، دا غخوا مطلب څه شو، زخمی شو، وینه دی روانه شو. نو بیا ماشومان خپل استاد ته आवाज وکړ، هغه ته ویلي چې دا شان دا خبره ده، دا مسله ده. نو خپل میډم خپل استاد راغله او هغه په کپڑے سره یا
بل داس یو سیس سره مالوچو سره سیدا هغه ماشوم زخم خیال صاف کو خیال ول وساتلو او دوی په ولګول او پټی ته وکړه. سوال راځي استانی جی نے زخمی بچے کا علاج کس طرح کیا؟ نو هم دغه شان وکړو چې هغه پټای پیتا وکړه د روی په مدد سره او صاف کړو زخم ورلا بیا دوی په ولګولا پټای پیتا وکړه. دا د دې جواب تاسو لیکلی شي. نیکسٹ وہی کوشچن ہے لکھے سنوی ولی کئی 9 نمبر رموز اوقاف کا خیال رکھتے ہوئے بچوں کے کسی رسالے یا کتاب میں سے کوئی سے 5 جملے خوش خط نقل کرے. سیدہ رموز اوقاف رموز تو رموز وہی اصول تا او اوقاف وہی وقفہ. سیدہ مطلب هغه الفاظ چې کوم وقفه وی داغي سو اصول دي لکه منس کې وقفه راغلی وي داغي خپل اصول دي کنه داغي وي تاسو خیال ساتي او یو ماشومان رسالې یا بوک نه یو 15 جملې خوش خط ولیکي. صحیح ده کنه. نو سکته شو سوال یا نشان شو فل سٹاپ شو دې ته سوې رموز اوقاف. ٹھیک شو. نیکسٹ نو دا چې کوم 15 جملې دي دا موږ تاسو ته دلته کاپي کې لیکلي دي راځي چې درې کو. ها دا دی ګورک سوال نمبر 9 دی کوچنا لکھے رموز اوقاف. نو رموز اوقاف دغه دی ګور لومبے لیکره فاطمہ سارا حنا اور خدیجہ اسکول گئی. فاطمہ منس کی ګورخ سره غلې دی دا کاما چې منس کړه دا رموز الفاظ کې راځي. بیا هم کاما حنا اور خدیجہ اسکول گئی. صحیح ده. نو ګوره دا ځان لزان لدی نو دی منس کې ومن کاما چې د رموز الفاظ وي. دویم دی میرے پاس نیلی پیلی اور سبز پنسلیں ہے. ما سره نیلا او پیلا او گم گرین پنسل دي. صحیح ده کنه. نو منس کې بتاسو دال دي تسوي رموز الفاظ لکا کاما. دریم دے کیا تم لاہور جا رہے ہو؟ کوئی آیت لاہور تزی. صحیح ده. لاہور تروانی نو ګره لاست کې سوال کوېسچن مارک راغلی. کوېسچن مارک صحیح ده سوال یا نشان دی ځکه چې کیا کہا کون دا چې راځي نو لاست کې بتاسو کوېسچن مارک اچوي. 4 نمبر دے رکو اپنا کام مکمل کرو. رکو ګره بیا یو نشان راغلی دی تسوي ایکسکلیمیټری نشان دی دا. صحیح ده کنه. دا رکو د سره بدا استعمالوي اپنا کام مکمل کرو لاست کې به ختمه اچوي. ٹھیک شو. 5 نمبر شکریہ بیا ایکسکلیمیٹری نشانه چوي. اب ہم چلتے ہیں او لاست کی ختمه. نو ګوره 15 جملې موږ تاسو له درکړي ختمه پکې دا کاما شو او کوم ایکسکلیمیټری نشان شو سوال نشان شو دا ټول پکې استعمال شوی دي. ته وی رموز اوقاف. دیناس پل اسکرین شاٹ اغستلے شیخا. بیا وګورئ نیکسٹ اور پسې لاست کوېسچن دی 10 نمبر سبق میں سے کچھ جملے منتخب کرے اور جوڑیوں میں ایک دوسرے سے جملے کا پہلا لفظ آخری لفظ اور سکتے کی علامت کی نشاندہی کروائے. جو جتنے درست جواب دے گا اسے اتنے نمبر ملے گے. صحیح ده. تاسو یو ایکټیویټي د سټوډنټس تاسو یو ټاسک دی چې سبق یو جملې د شان تاسو راټولې کړئ او هغه بیا ولیکئ د پیلنی الفاظ اخرنی الفاظ مین د منس کې چې کومه سکته راځي سکته ست د کامه یاد دین علاوه چې کومه ختمه ده چې کله جمله مکمل شي لاس کې من ختمه لګو. صحیح ده. داسې ختمه لګو او بل پکې سره راځي چې کوم سوال یا نشان دی کوېسچن مارک ته ایکسکلیمیټری ټول دا شان جملې راټولې کوي او ویلي کوي چا چې سوالي کې لاغه مطابق ول نمبر ورکول کیږي. نو دا تاسو یو ایکټیویټي ده دا به تاسو ټول په خپل وکړئ. صحیح ده. دې سره زموږ سبق نمبر 4 سره ورسېدو ختم شو. امید لرم تاسو به دې سبق باندې پوه شوي وي او برابر کلیر شوي به وي. صحیح ده. ان شاء الله بل ویډیو کې به بیا تاسو له درکو چې کوم سبق نمبر 5 دی سمجھدار بچہ دا به تاسو له درکو. دې سره زموږ ویډیو سره ترسي کو چری دا ویډیو خوښ شوي وي. صحیح ده. سبق هم ته حاصل کړی وي مین س نالج هم گین کړی وي نو زموږ د چینل وای ایم اس لرنرز دا در سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ او شیر کړئ خپل ملګرو سره. صحیح ده. ان شاء الله بل ویډیو کې به بیا ملاقات کوو او اوس خو مونږه سٹارټ اغسته د دې بوک نه ان شاء الله دینه بعد به دغه بوکس دغه دینه بعد به ان شاء الله نیکسٹ چپټر کوو. دینه علاوه چې د دویم کلاس کوم انګلیش بوک ته هغه به هم سٹارټ کوو. صحیح ده. په ترتیب سره به تاسو له ارینج کوو. دې سره مونږ لړا کې اجازه. الله حافظ.